هلمند کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت اړونده د بیلابیلو تحصیلي بنسټونو څخه د 12 او 14 ټولګیو په کچه د مدیریت له څنګ څخه 1104 تنه مجاهدینو د فراغت مراسم. د هلمند د ادارې او حسابدارۍ انسټیټیوټ امیر انجنیر اسمت الله نصرت وایي دا پروګرام د هغو مسؤلینو او استخدام شوو مجاهدینو لپاره ایجاد شوی چې تازه په دولتي ادارو کې نوي استخدام شوي وو. دی وایي دا پروګرام د اداري مهارتونو په وړتیا لوړونه کې مهم تمام شوی. بیا نو د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې په زیار باندې د دې لپاره طرحه جوړه سوله او نصاب ورته جوړ شو. ځانګړی نصاب په 4 سمسترونو کې به دوی درسونه ویل. نو د 12 فارغ و یا مثلا هغه کسان چې د خامسي فارغ و هغه په دې کې ګډون کولای شو. نو بیا د ریاست الوزرا دا تایید کړل دا طرحه د په ټول افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو اړوند تحصیلي بنسټونو ته د بیا ویشل سوله او هغه د یو دورې لپاره د طرحه تطبیق او پلي کړ. د هلمند ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي عبدالرحمن حذیفه په دې مراسمو کې د علم او زده کړې پر ارزښت خبرې وکړې او زیاته کړه اسلامي امارت د علم پوهې او زده کړو لپاره اغیزمن فرصتونه چمتو کړي چې باید ترې استفاده وشي. نو لله الحمد اسلامي امارت خپل دې مسؤلیت او واجبات په کتو باندې په دې برخه کې تر بر هر وخت ډیر زیات کوشش کړی دی. تاسو وینئ چې تعلیمي مراکز مدارس د عصري او دیني علومو مراکز تر بل هر وخت په ډیر ښه شکل باندې فعال دي او خلکو ته زمينه برابر ده چې هر قسم اسلامي او عصري علوم په هر وخت کې په اسانه ډول باندې حاصل کړي. د جنوب زون د تخنیکي او مسلکي زده کړو رئیس سید مولوي عبدالرحیم شاه آغا له فارغ شوو زده کړیالانو وغوښتل چې زده کړي مهارتونه د عمل په ډګر کې وکاروي. ویل ستاسو مدیریتي زده کړي مهارتونه به د حکومتدارۍ پر چارو مثبت او مهم اغیز ولري. په اسلامي عقیده، په قرآني عقیده، په نبوي عقیده باندې دغه د امارت اسلامي دغه د اسلامي نظام شعباتي او د اسلامي نظام اداري مخته یوسي. فارغ شوی زده کړیال حضرت محمد وایي اسلامي امارت مننه کوي چې د زده کړو لپاره دا ډول علمي پروګرامونه په لاره اچول دي. وایي په دا ډول روزنیزو پروګرامونو سره به وړتیا لوړي او به کولی شي په دولتي ادارو کې د دندو پر مهال د خدمت استفاده ترې وکړي. نسل دپاره مې هم دغه غوښتنه ده چې دوی ټول لوڼې دې راسي تعلیم دې وکړي ځکه چې په تعلیم کې ګټه ده، تعلیم کې خیر دی. بلخوا د فارغ شوو زده کړیالانو د والدینو په استازیتوب حاجي محمد وزیر هم د اسلامي امارت مننه کوي چې د دوی بچیانو ته د کار ترڅنګ د زده کړو او علم فرصتونه پراخه کړي دي. باید چې علم وکړي، باید چې ځان یو ځای ته ورسوي چې مسلمانانو لپاره خدمت وکړي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم سلګونه ځوانان د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت لخوا د ادارې او مدیریت په تړاو روزنیز پروګرامونو له لارې فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شوي دي.